سلامونه، مینه او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې تاسې ټول به روغ جوړ یاستئ. صحت سمسور یم او یو ځل بیا درته د پل سخته د کتاب د درېیمې برخې سره حاضر شوی یم. په دې هیله باندې چې دا درېیمه برخه هم را سره تر پایه واورئ. دا چې څه پکې پیښیږي راځئ نو زه یې درته وایم، تاسې راته غوږ شئ. په خپل موټر کې د نورین ټلویزیون خواته روان وم. فکر مې کاوه چې هډوکي مې چا په ماشین کې زبېښلي او د ګنیو لرګي په څېر انرژي ترې ټوله کړې ده. ځان مې یو متحرک مړی احساسوه. د حرکت لپاره مې په وجود کې انرژي نه وه. موجوده او دا تیاره هغه مهال خوره شوه چې زما خپرونه د خپل شهرت په وروستیو څپو کې وه او ورځ تر بلې د لیدونکو شمېر زیاتېده. هغه کسانو چې تېره شپه د نن شپې خپرونې ته د راتګ او ګډون په پار یې اړیکې نیولې وې ټول مو رابللي وو. دا انګړ منځ د خپرونې له لیدونکو څخه ډک وو. وروسته د خپلې شعبې دروازې ته په داسې حالات کې نږدې شوم چې اصلا د حرکت لپاره هیڅ ډول انرژي زما په بدن کې نه وه. ومې غوښتل چې څرخي خونې ته د رئیس خواته لاړ شم. ګورم چې د خونې دروازه تړلې او رئیس نشته. حیران پاتې وم چې څه وکړم. په همدې وخت کې د قنداغا بای په نوم یو شخص چې د رئیس ملګری و د څرخي اتاق څنګ ته راغی. هغه راته وویل رئیس خو نشته. ما ویل وضعیت مې ښه نه دی، امکان نه لري چې زه د خپرونه وچلولی شم. ده پوښتنه وکړه څه در باندې شوي؟ ومې ویل بای صاحب ټوټې ټوټې یم، حیران پاتې یم چې څه وکړم. رئیس ګورم چې یوه ټوټه ټابلیټکا راکړي، خو له بده مرغه هغه نشته او زه مجبوره یم چې خپرونې ته لاړ شم. قنداغا بای مسک شو او راته وویل هغه څه یاد کړه چې پیدا نشي، له ما سره چې وي هیڅ کله نه خوارېږي. ګورم چې له خپل جب څخه یې راوایسته، ویل یې دا دی له ورور سره دې شته. یوه دانه ګولۍ راکړه، له کوم ځنډ پرته مې سملاسي خولې ته واچوله. په ډېره بیړه یې راته وویل او لیونیا ټوله ونه خورې. دا خبره یې هغه وخت راته وکړه چې ما ګولۍ تر ستونې ښکته کړه او معدې ته ټیټه شوه. 10 دقیقې لا نه وې پوره شوې، ما داسې حس وکړ لکه تازه چې زیږېدلی او دې نړۍ ته راغلی وم. د یوه مست اس په شان یوې او بلې خواته ګرځېدم. فکر مې کاوه چې د نړۍ تر ټولو قوي او توریالی انسان همدا زه یم. له ځان سره مې ویل اوس مهال زه کولی شم چې له 10 کسانو سره وجنګېږم. په بیړه د سټډیو خواته لاړم. ګڼ شمېر خلک په خپرونه کې د ګډون په موخه راټول شوي وو. د بابا جانیانو ټولو مخالفینو او ملاتړو شتون درلود. کله چې سټډیو ته ورسېدم او خپرونه پیل شوه، جم و جوش او هیجان د خوښۍ وزرې غوړولې وې. بحث هر اړخیز، جالب او د لیدونکو د علاقې وړ و. د بابا جاني ملاتړو ویل چې خپرونه ودروئ، خو موږ له کوم بندیز پرته د خپرونې نشراتو ته دوام ورکاوه او خپرونه په ښه زور کې پر مخ روانه وه، تر دې چې د بابا جانیانو مخالفین او ملاتړي یو له بل سره نښتې ته نږدې وو، خو موږ اجازه نه ورکوله. د خپرونې د ټلیفون شمېره چې تل به له رئیس سره وه او د هغې له لارې به مو له خلکو غوښتل چې په راتلونکو شپو کې په خپرونه کې برخه واخلي. د نن لپاره خپرونه پای ته ورسېده. خوله مې ډېره وچه وه، شین چای او تودې هوا ته مې سخت زړه کېده. له سټډیو څخه مې په بیړه د رئیس د کوټې په لوري حرکت وکړ. کله چې خونې ته ورسېدم هوا یې ډېره ګرمه او په زړه پورې وه. رئیس د اړیکو په ځوابولو چې په پرله پسې توګه د خپرونې شمېرې ته راتلل بوخت و. قنداغا بای چې زه کله ولیدم ویې ویل خدای دې مه کموه زمری، راشه چې د نن شپې خپرونې په خاطر یوه ډالۍ درکړم. ګورم چې یوه بله ټابلیټکا یې راکړه. ما د هماغه ټابلیټکا په نشې سره په اسمانونو کې چکر واهه. ناڅاپه رئیس ټلیفون غلی کړ، مسکی شو او ویې ویل ښاغلی ناستوه، ستا د خپرونې د مراجعینو له لاسه په خدای بیخي لیونی شوم.
دومره زیات زنګونه راځي چې اړ شوم ټلیفون غلی کړم. څه دې کړي ښاغلی ناست وه؟ ومې ویل هېڅ هم نه دي شوي رئیس صاحب، یوازې نن ډېر ستومان او بې حاله وم. قنداغا بای ته د خدای خیر ورکړي، خپرونې ته د راتګ پر مهال یو ټابلیټ کار راکړ. د همدې ټابلیټ کار له برکته خپرونه هم ښه منظم او په ډېره چټکۍ مخته لاړه. رئیس ویل ښاغلی ناست وه، سبا شپه دې په خپرونه کې استاد ظاهر دایي میلمه دی. هڅه وکړه چې سبا شپه دې هم بحث مخته یوسې. امکان لري خپرونه یو څه جنجالي وي، خو بیا هم ته ملا ورته وتړه. ما ویل سمه ده، خو رئیس صاحب اوس کور ته ځم، ځکه څو شپې کېږي چې کور ته نه یم تللی. له ټولو سره مې مخه وکړه او ډېر خوښ وم چې په جب کې مې یو بل ټابلیټ کا هم پاتې دی. له څرخي خونې څخه بهر شوم، د دفتر انګړ ته راغلم. موټر چلوونکی مې د دفتر د انګړ منځ کې انتظار و. راته ویې ویل مدیر صاحب کور ته ځي؟ هو ځم. له نورین ټلویزیون څخه مو حرکت وکړ. موټر چلوونکي ته مې ویل چې د حیدر سلیم هماغه سندره پرېږده. د موټر ښیښې پورته کړه او بخارۍ هم روښانه کړه. وی ویل مدیر صاحب څه وایې، په دې ګرمۍ کې د موټر بخارۍ روښانه کړم؟ ورته ومې ویل هو. وی ویل زه خو له ډېرې ګرمۍ څخه مرم او ته؟ ما ورته وویل ورځه د خپل کور څنګ کې کوز شه او کور ته دې لاړ شه. موټر ما ته راکړه، نن شپه خپله ځم. کور یې قلعه وزیر کې و. دی مې د کور څنګ ته ښکته کړ او موټر ته زه خپله کېناستم. د موټر ښیښې مې بندې کړې، بخارۍ مې روښانه کړه، هوا ډېره ګرمه شوه. د حیدر سلیم سندره مې ښه په لوړ غږ پرېښوده او په چټکۍ سره مې حرکت وکړ. زړه مې ونه شو چې کور ته لاړ شم، ځکه خو بیرته د شهرنو په خوا راتاو شوم. وروسته قلعه پاتولا، کلوله پشتي، تایمني، خیرخانې ته هم ولاړم. بالاخره د کور پر لور روان شوم، په داسې حال کې چې د بدن له خولو څخه مې د موټر څوکۍ لمده شوې وه. د شپې 12 بجې کور ته ورسېدم. مور مې دروازه راته خلاصه کړه، خوبه وړې وه. کله چې له موټر څخه ښکته کېدم ویې لیدم او وی ویل په تا څه شوي؟ په ټول بدن دې خولې را روانې دي. موټر دې هم دومره ګرم دی چې حرارت یې تر ما پورې را رسیږي. ومې ویل هېڅ شی هم نه دي شوي مورې. ومې غوښتل چې مور ته مې معلومات ورکړم. ورته ومې ویل زه چې له حویلۍ څخه خونې ته لاړ شو، هلته هر څه درته وایم. کوټې یعنې خونې ته چې ورسېدو ورته ومې ویل مورې وزن مې ډېر شوی دی، څو ورځې کېږي چې یو ډول نوي ټابلیټ کا راغلی چې کله یې سړی وخوري وزن هم کموي او له خوړلو وروسته یې سړی ښې خبرې کولی شي. د دې ترڅنګ انسان ډېر غښتلی کوي. دا ټابلیټ کا $80 قیمت لري. له رئیسانو، لوړپوړو چارواکو او پیسهدار خلکو پرته یې بل څوک نشي خوړلی. مور مې په مهربانۍ سره وویل زویه هغه یو قاچاقبران دي، پیسې او ملکیت لري، ته یې ولې خوري او خپل ځان خرابوي؟ بیا یې راته وویل زویه دا د نشهیي توکو ټابلیټ ښکاري. ځواب مې ورکړ مورې دا مخدره توکي نه دي او روږديتوب هم نه لري. ډېر دلایل مې ورسره وویل، خو مور مې بیا هم قناعت نه کوه. ومې غوښتل لاړ شم او ویده شم، په داسې حال کې چې خوب نه راته، ځکه د مستۍ او نشې په وروستي حد کې وم. د یوه کتاب لپاره مې $100 درلودل، هماغه مې راواخیستل او په تمثیلي توګه مې ټلیفون غوږ ته ونیو. له ځان سره مې ویل هو د سټډیو کلي زما سره ده، که ډېره اړتیا نه وي سبا به یې دروړم. اوس مهال اړ یم چې له کور څخه بیا بهر لاړ شم. مور ته مې ویل مورجانې د سټډیو کلي له ما سره پاتې شوې ده، همدا اوس باید لاړ شم ځکه ډېر ضرور پکار ده. مور مې په شک کې ولوېده ځکه بهانه مې د مور لپاره د منلو وړ نه وه. په هر صورت موټر مې چالان کړ او د چایو ترموز مې را سره واخیست. د موټر بخارۍ مې روښانه کړه او د حیدر سلیم سندره مې هم تر وروستۍ درجې پورې لوړه کړه. ورو ورو مې حرکت وکړ. کارته پروان ته له رسېدو سره سم مې د موټر ټانکۍ له تیلو ډکه کړه. له جب څخه مې د $100 سلګون راویست، خپلې پیسې یې ترې واخیستې، نورې یې بېرته راکړې. داسې فکر مې کوه چې اسمان ته الوزم. موخه او هدف مې نه و معلوم، خو بیا هم په ټول ښار کې وګرځېدم.
د مولا لاذان وروسته د شپې تاریکۍ خپل تور څادر ورو ورو ټولوه. د رڼا څرک ولګېده. په دې بوریو کې و حمام ته لاړم، حمام مې وکړ. د سهار 2 بجې شوې. د لوږې احساس مې کوه. نصیب رستورانت ته لاړم، پانچه مې وخوړه. له خپل موټر چلونکي سره مې اړیکه ونیوله. ورته ومې ویل له کور څخه دې راووځه، تر هغې زه هم در رسېږم. کله چې کور ته نږدې شوم د موټر چلولو اجازه مې هغه ته ورکړه. موټر چلونکی مې کېناست او ویې ویل چېرته وې مدیر صاحب؟ ورته ومې ویل نن شپه مې وغوښتل چې چکر ووهم. موټر چلونکی مې ویل مدیر صاحب پوره 1 ورځ موټر در سره و، موټر حالات دی بیخي ور بدل کړی، سم نه زغلي او کړپار پکې ډېر شوی دی. آیا ته له خپل مال سره هم همداسې بې احتیاطي کوي؟ ځواب مې ورکړ په کیسه کې مه اوسه، لالا هڅه وکړه ګړندی لاړ شه چې ژر کور ته ورسېږم. له قلعه وزیر څخه د ملا عزت تر خرګوټي پورې خوب را باندې راغی. ویده شوی وم. د کور له دروازې سره مې موټر چلونکي راویښ کړم. کله چې له موټر څخه ښکته شوم ګورم چې د موټر د مخې خوا یو څراغ او اشاره مات شوي دي. زما د خوا دروازه هم چیته شوې وه. همداسې نور زخمونه د موټر په ځینو برخو کې ښکارېدل. موټر چلونکي مې راته وویل د موټر غم باید وخوړل شي، په یوه شپه کې دې ټوټې ټوټې کړی دی. ورته ومې ویل په کیسه کې مه اوسه. جب ته مې لاس کړ 1000 افغانۍ را سره پاتې وې، هغه مې ورکړې. ورته ومې ویل واخله لاړ شه خپل کور ته دی، که دې څه په کار و درته وایخله بیا 5 بجې په ما پسې راشه. درنو اوریدونکو دا وه د پل سوخته د کتاب 3مه برخه چې ما صحت سمسور درته وړاندې کړله. تر بلې برخې اجازه راکړئ هر چیرته چې یاستئ زما یوټیوب چینل در سره خوښ کړئ او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا ښه وختونه.